فرعون دی شیطان ته وایي دی ابلیس ته فرعون دی ابلیس ته وایي چې په دنیا کې زما او ستا نه بل غټ حرامي شته زما او ستا نه بل غټ رذیل شته. یو ورځ ابلیس راغلی او شیطان دا واقعه زه اکثر کوم. یو ورځ ابلیس راغلی او ابلیس د فرعون خواله راغلی ما د خپل خورۍ خواله راغلی. چا خواله؟ یو شی دی که نه ابلیس راغی د چا خواله؟ خورۍ خواله. خورۍ تپوس یې کو د فرعون دروازې وټکوله ټک ټک ټک. دننه فرعون آواز کو من وراء الباب دروازې شاته څوک دی لکه ابلیس ونه شاته نه ابلیس آواز ورکو کیف انت رب الناس اعلى ولم تعرفني وراء الباب دا ته څنګه وایې چې انا ربكم الاعلى دا ټول لوی رب یم دروازې شاته مام نه پیژني هته پته ولګي د ماما راغی مشر ماما راغی دروازې ورته کلا کړه په یو بل لاس ور واچول. دا فرعون دی شیطان ته وایي دی ابلیس ته په تخت باندې کېناسته دواړه وایي دا فرعون دی ابلیس ته وایي چې په دنیا کې زما او ستا نه بل غټ حرامي شته زما او ستا نه بل غټ رذیل شته. بس وایي نه دونه خو نشته هغه دی نه څوک وایي او یو انسان شته. وایي کوم انسان دی چې زما او ستا نه د الله جل شانو زیات بدي شي؟ وایي هغه انسان دی چې د یو مسلمان سره حسد ساتي. څه ساتي؟ د الله د فرعون او د ابلیس نه زیات بدي شي دغه انسان. الله جل شانو چې ذلیل حسد هم کوو په غلط ځای کې هم کوو. د حسد اسانه معنی دا ده چې کومه د ګمراهۍ ډومبې پوړۍ ده. د حسد اسانه معنی دا ده چې د الله جل شانو په تقسیم باندې خفه کېدل چې الله جل شانو چې کوم تقسیم کړي دلې دا ورکړي دلې دا ورکړي دا برحق نه دي دا غلط. کله چې د حسد دا مطلب الله جل شانو دلې گاډه ورکړه زه سوځم دا څه مطلب دی چې الله دا تقسیمه ټیک نه دی. د الله په تقسیم اعتراض کول د الله جل شانو د تقسیم نه اعتراض ساتل او ګیله او شکوه کول دا شی دی دې ته حسد ویلی شي. د الله په تقسیم ناراضګي دې ته څه ویلی شي؟ حسد ورته ویلی شي. اوس خبره وکړه چل دی داسې په دنیا کې هم ډېر خلک یا کوي داسې د الله جل شانو په تقسیم باندې هغې باندې ناراضه وي که دله ګاډی ورکړی دله عزت ورکړی دله شهرت ورکړی دله حسن ورکړی دله فصاحت ورکړی دله بلاغت ورکړی دله علم ورکړی دله کپړې ورکړي دله پیزار ورکړي دا ټول د الله جل شانو احسانات دي. نه پوهېږئ اوس په دې باندې څه کول چې دنه اخیستل غواړي او ما ته دا څیز میلاو شي دا د الله په تقسیم باندې ناراضګي ده. دا د دې خبرې دلیل دی چې ته دا وایې چې الله کوم تقسیم کړی دا برحق نه دی دا صحیح نه دی.